السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو او کتونکو زما د خوا نیکې هیلې او خواږه احساسات قبول کړئ. هیله لرم چې روغ رمټ به یاست. زه تاسو ته د ډیجیټلایز انالوګ ډیټا په هکله یو هڅانه چل طریقه وړاندې کوم. باور کوم چې ګټه به ترېنه واخلئ. په خاصه توګه د کمپیوټر لوستونکي یا هغه عام وګړي چې د کمپیوټر سره اړیکې لري. په تېره بیا هغه کسان څوک چې د تنګ ټکور موسیقي سره شوق لري. هغه دا چې کېدای شي تاسو دا فکر کړی وي چې څرنګه باید موږ خپلې زړې د ټیپ کیسټې کمپیوټر ته واړوو یا سیډیز ډیویډیز یا نورو شیانو ته د بېلګې په توګه موبایل فون MP3 ایپورټ. دا هیڅ ګران کار نه دی. د دې کار ترسره کولو لپاره څه درې شیان پکار دي. لومړی کمپیوټر، دویم ډیک، دریم RCA کیبل. د RCA کیبل پیژندګلوي. RCA هغه کیبل دی کوم چې یو خواته دوه میخونه یا پینونه او بل خواته یو میخ یا پین لري. کوم غبرګ پینونه چې دی و هغه ته میل پین هم ویل کېږي. دغه میخونه یو سر سپین او بل سر سور وي. د کوم څه سویچ تاسو په سکرین هم لیدی شي. دغه RCA کیبل په بازار کې په ډېر ارزانه توګه تاسو ترلاسه کولی شئ. ډیک تقریبا عام ټیپ ریکارډر دی. مازې په دا کښې تر بل عام ټیپ فنکشنونه زیات دي. اوس راځو د بشپړې طریقې وخوا. تر هر څه دمخه کمپیوټر او ډیک د RCA کیبل په کرښه سره وتړئ. د RCA کیبل غبرګې خواوې په ډیک کې ولګوئ، کوم دپاره چې په ډیک کې ځای موجوده وي او د هغه لاندې لاین ان لیکلی وي، یعنې هغه دوه ساکټان چې کوم په دې کې راځي. او RCA کیبل دویم سر د کمپیوټر په کاس کې کوشیر کړئ، یعنې د سپیکر په جیب کې ولګوئ. دارنګه د ډیک او کمپیوټر ترمنځ تړاو به بشپړه سي. اوس راځو د کمپیوټر ولور ته. په کمپیوټر کې وینډو مووي میکر خلاص کړئ، کوم چې په اپریټنګ سیسټم XP کې موجوده وي. وینډو مووي میکر خلاصولو دپاره سټارټ مینیو کښېکاږئ، بیا پروګرام او بیا وینډو مووي میکر باندې کښېکاږئ. دارنګه به دا پروګرام خلاص. کله چې دا پروګرام خلاص سي نو بیا په هغه کې له ټول مینیو څخه نیریټ ټایم لاین کلیک کړئ. دارنګه به دغه کلیکېدلو سره څلور نوي اپشنونه و تاسو مخ ته راځي، یعنې سټارټ نیریشن، ډن، شو مور اپشن او نیریټ ټایم لاین. په دغه کې تاسو په شو مور اپشن باندې کښېکاږئ. په دغه کې وروسته بیا دوه نوي اپشنونه ستاسو مخ ته راځي، یعنې آیډیو ډیوایسز او آیډیو انپوټ سورس. په آیډیو انپوټ سورس کې تاسو لاین ان سلیکټ کړئ. په دغه کې نور اپشنونه راځي، ټلیفون، مایکروفون او څه دارنګه نور اپشنونه، خو په هغه کار مه لرئ. او آیډیو ډیوایسز وار د مخه، یعنې بای ډیفالټ سلیکټ شوی، کوم چې د بدلولو هړه نشته. مهم شی په دا کې آیډیو انپوټ سورس ده، چې په دا کې به تاسو خامخا لاین ان منتخب کوئ. بیا په ټیپ کې کیسټ چالو کړئ او دلته سټارټ نیریشن ووایئ. دارنګه به ستاسو په ټیپ کې اچول شوی کیسټ په کمپیوټر کې ریکارډینګ شروع سي او په مووي میکر کې به د ریکارډینګ کرښه مخ په وړاندې روانه سي. کله چې ستاسو ریکارډینګ بشپړه سي یا پای ته ورسېږي یا تاسو غواړئ چې موږ سټاپ کړو، نو په کمپیوټر مووي میکر کې سټاپ نیریشن ووایئ. کله چې تاسو سټاپ نیریشن ووایئ، دارنګه به تاسو ته یوه ویډیو مخ ته راسي او چیرې ستاسو غواړئ ستاسو دغه ریکارډینګ هغه ځای کې خوندي کړئ، یعنې په ډراو کې یا په ډیسکټاپ باندې. وسلام، په درناوي حبیب نصر کوچلا.